د طالبانو پر ضد د غربیانو د بدنامونکو الزامونو دوام بي بي سي وايي طالبانو امریکایي وسلې ورکې کړي او یا هم خرڅې کړي دي. دا چې طالبانو بیا څه غبرګون ښودلی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کله هم چې طالبان روسیې او چین سره نږدې کیږي نو غربي رسنۍ پر طالبانو داسې الزامونه لګوي چې تر څو نړیوال او افغانان پرې بې باوره کړي. تازه خبر دا دی چې د بي بي سي انګریزي څانګې د یوې نوې څېړنې له مخې وایي شاوخوا 15 لکه میله امریکایي وسلې چې د افغانستان مخکني جمهوري حکومت له سقوط وروسته د طالبانو لاسته ورغلې وې اوس ورکې دي او یا پر ځینو ترهګرو ډلو پلورل شوي یا هم قاچاق شوي دي. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې ځینې دغه وسلې د القاعده اړوندو ډلو لاسته ورغلې دي. د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت یو چارواکي بي بي سي ته ویلي چې طالبانو له 2020 کال وروسته شاوخوا 1 میلیون وسلې او پوځي تجهیزات ترلاسه کړي چې ډیری د امریکا له لوري ورکړل شوي وو. له هغه مهاله چې طالبانو په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول ډیری افغان سرتیرو خپلې وسلې پرېښودې یا یې طالبانو ته تسلیم کړې. همداراز یوه اندازه تجهیزات د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم افغانستان کې پرېښودل شول. د دغه وسلو ډیره برخه امریکا جوړې کړي چې M4 او M14 ډوله ټوپکونه او نور پوځي وسایل پکې شامل دي. د بي بي سي د سرچینو په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې یوې پټې غونډې ته په دوحه کې منلې چې شاوخوا نیمایي دغه وسلې اوس نامعلومه دي. د کمیټې وغړي ویلي چې د وسلو موقعیت نه دی معلومه او دا موضوع له نورو سرچینو هم تایید شوې ده. طالبانو بیا بي بي سي د یاد راپور په غبرګون کې ویلي چې له امریکا او پخواني حکومت څخه پاتې وسلې ټول په ډیپوګانو کې خوندي دي، نه ورکې شوي او نه هم پر چا پلورل شوي دي، ځکه دا د افغانانو ملي شتمني ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.